सूरत कहफ आयत नंबर 47, 48, 49। तखवीफ उखरवी दी, द आखिरत तखवीफ दी او द क़यामत अहवाल दी। मखकी सबक की वो چې دا ټول ارسه به ختم شي او دا ټول ارسه به پناه کیږي، نو سوال پیدا شو چې دا ټول ارسه پناه کیږي نو دا دونه لوی لوی غرونه دا به څوک خوځوي؟ نو جواب یې ورکو چې دا غرونه خو به موږ روان کو. سورت طه 14 سپاره آیت نمبر 105 نه تر د آیت نمبر 108 پورې هغه کې ذکر کړي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. دې ته پوس کوي چې غرونو سره بس کیږي، نو تو ورته وایا چې فیذرها جګم دین ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، زما رب دا والوزي فیذرها قاعا صفصفا، دا زمکه به پریک دی بالکل صفا سترا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، دې کې به نه کوږوالی وي او نه به پکې ډیره کې لاندې باندې وي، دا ټول سبا اوار میدان شي. د سورت القارعه آیت نمبر 5 کې فرمایي یوم تکون الجبال کالعهن المنفوش، دا غرونه به د ډینډر کړي شوي مالوچو په شان شي. مالوچ چې ډینډت شي او چې داسې پوکې ورته ورکې الوزي، دا به د ډینډت کړي شوي مالوچو په شان شي. نو دې کې دا ذکر کړل ويوم نسير الجبال، درې حالتونه ذکر کوي، 11 حالتونه د قیامت ذکر کوي په درې آیاتونو کې. په دې یو آیت کې درې دي ويوم نسير الجبال، او په کوم ورځ به چې موږ روان کو غرونه، یو غرونه به روان ته به ورته ګوري بل ځای کې دي د وریځې په شانتې به رواني، د وریځې په شان وریځ دې روانه لیدلې که نه؟ وریځ خاص کر چې باران ودرېږي د هغې نه پس ګوره دا وریځ داسې په دمه دمه یو خوا بل خوا روانه وي، دا غرونه به داسې روان شي. بل ځای کې ذکر کړي دي فکانت سرابا، د دې نه به د شګو ډیر جوړ شي، د شګو ډیر، دا وایي یو حالت. وتر الارض بارزه، زمکه به وینې ته بالکل صفا سترا، بارز اصل کې وی ښکاره ته، نو معنی دا ده چې زمکه باندې به د پاسه هېڅ شي ني، غر بني، ډیرې بني، اوچت بني، ښکته بني، کنده بني. په خبره ورسره د پښتنو خبره، د کتاب خبره نه ده، قرآن او حدیث نه دی، د پښتنو خبره ده. و یره د مشرق نه تر د مغرب پورې به اگې ښکاري. په خبره اورېدلې مو که نه چې مشرق کې انډه د ځمکې د پاسه پرته یو د مغرب نه یو سړي ګوري ورته به ښکاري، ځکه چې د انډې نه بغیر به بل څه شي اینه نو دا به ټوله یوه تخته یو تخته، دا وایي نو هېټې بارزتن وي. وحشرناهم، دریم حالت، او موږ به جمع کو دا خلق فلم نغادر منهم احدا، نه به پرېږدو په دې کې څوک به رانه پاتې کېږي نه، ټول خلق به را جمع کو میدان محشر ته. مسلمانان به یي، کافران به یي، دیندار به یي، بېدینه به یي، مالداران به یي، غریبانان به یي، معذوره به یي، صحتمند به یي، خوشحاله به یي، خفه به یي، واړه به یي، لوی به یي، زنانه به یي، نارینه به یي،
دا ټول وي بادشاهان به وي او دا ټول به هلته موجود دي هېڅوک رانه نشي پاتې کېدی میدان محشر میدان عدالت دی عدالت دی عدالت هر سړی به د خپلو کړو حساب کتاب ورکولو دپاره ځي هر سړي سره به حساب کیږي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقفوهم انهم مسؤولون الله وی دروي سوال ته کوم د هر نعمت به تپوس کیږي د هر نعمت درې حالت شو نور سلور حالته وعرضوا على ربك صفا پیش بکړی شي ستارب تا په سپونو کې ستارب ته په سپونو کې صيغه د مجهول ده وعرضوا ستارب ته په پیش کړی شي د دسل نه غواړي چې پیش شي دی به پیش کیږي لکه د مجرم پچا به جرم ثابت شي پچا نه اس شک کې خو بټول بوزي کنه لکه د مجرم وعرضوا یغه ته مجهول صيغه راوړه دیو په خپل نزي اسپایانو بنیولي بوزي به وعرضوا على ربك او پیش بشي ستا پر باندې صفا په صفونو کې 120 صفونه وي 120 صفونه اتیا صفونه د دې امت او سلويخ صفونه د مخکینو امتونو کله به صفونه داسي چې د یو قسم خلق به یو ځای د یو قسم خلق دا مجاهدین یو طرف ته منځګزار بل طرف ته مبلغین بل طرف ته مدرسین بل طرف ته سخیان بل طرف ته غریبانان بل طرف ته نیکان بل طرف ته ګناهګاران بل طرف ته دا دلیل پر سورۃ یاسین آیت ته وامتازوا اليوم ايها المجرمون جدا شنن اے مجرمانو ته تاسو جدا شه دا نور به جدا کی بل حالت لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره رازه بمنګ تداسي لکه څنګه مو چې په اول ځل پیدا کړی وي په اول ځل سورۃ انعام آیت نمبر 94 کې امدا آیت ده راضی بدا سي لکه څنګه چې په اول ځل پیدا وي اول ځل سړی څنګه پیدا و اول ځل چې سړی پیدا و نو مالدار نه و اول ځل چې سړی پیدا و نو په جسم باندې کپڑا نه و بربندو اول ځل چې سړی پیدا و نو سنت شوی نو نا سنت و اول ځل چې سړی پیدا و نو بوټان او چپلی پخپونو نو خپې ابلغ پیو سرتور سرو حدیث د بخاری دی حدیث د بخاری حفاتن عراتن غرلا حفاتن عراتن غرلا رازی با داسی چې خپې ابلغ پیبه رازی با داسی چې وردی بدینیه چولی رازی با داسی چې بیا به کم دینو ناسونت اول ځل چې پیدا شوی وي یوازې برازي یوازې التدی ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء سپارشیان بدر سرنی ملګری بدر سرنی لخر بدر سرنی پارٹی بدر سرنی کارکنان بدر سرنی لیډران بدر سرنی مال دولت بدر سرنی بچی بدر سرنی که ای در سره سب بدر سری عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی دی دنیا کې د انسان درې ملګری دي درې یو یې ملګری دي تر د مرګه بل ور سره ملګری دي تر د دپنه او بل ور سره ټول عمر ملګری دي په قبر کې هم دي ور سره او په میدان محشر کې هم ور سره دي
وی کم یو ډیر وفادار دی؟ وی دا اخیری چې فرض کې در سره دا وفادار دی کنه. وی تفصیل دار چې دا لومبني مال او دولت دی. د مرګ نه لږ غونته کې مخکې د انسان په مال دولت کې اختیار ختم شي. درېیمه حصه کې وصیت کولی شي، نور وصیت هم نشي کولی. په خپل اختیار بیا چاته ورکولی هم نشي. په ژوند ورکولی شي، د مرګ نه لږ غونته مخکې بیا نشي ورکولی. داسې بیمار شو چې په دې بیماری کې به مري، بیا نشي ورکولی. مال ورته وایي زه اوس تا نه یم. ولې؟ وایي ته زما په کار نه راځې، تا کې اوس کار نشم کولی، بس تا سره زما ختمه. مال در دغه ځای پورې دی. وایي دا دویم دی اولاد دی. په خپلو لاسو در باندې خاورې واړوي، شپه در سره نه کوي، پاتې کېږي در سره نه. په خبرو ورسېدې دا د خپل خپلوان دي. ډیر به وایي چې دا باباجي ما ته ډیر خوږ دی، داجي خو زما بالکل د زړه سر دی، او چې خاخې کو یوازې پرېښودو دې ته دلته راغی. څوک هم ورسره په قبر کې کېنه ناستو چې دا بېګانه شپه به ورسره وکړم، ځکه داجي ما ته مال ډیر جمع کړی و. حلالو که حرامو خو مال ډیر جمع کړی و، نو دا بېګانه شپه به ورسره وکړم، یوازې به څوک هم ورسره نه کوي، خپل کار به کوي. مړه اوس که په دغه ځای کې ورسره نو څوک به عمل، دلته هم که ورسره نو عمل. الله وی ما ته به یوازې راځي، عمل به در سره عمل به در سره. اتا چې په چا باندې اعتماد کړی دی او ستا په خیال کې چې ستا څوک ملګری دی، ابه در سره نی، ابه در سره نی. دا وایي بل زعمتم، بلکې دی ګمان، بلکې تاسو ګمان کړو، الا نجعل لكم موعدا، چې موږ به تاسو د پاره چې کوم دین وخت مقرر، زی مقرر، د واده نه مقرر کوو، ستاسو د پاره به واده نه پوره کوو. دا ستا خیال دی کنه. الله وی زما خدا خیال نه دی، زه خو بخپل واده پوره کوم. ستا خیال دار چې دا به سي غپ لګوري د جمهوریانو پشان چې واده به کړی او بیا ورته پته نه چې ما واده کړی و. وینه داسې نه ده. نور حالتونه. واوزع الكتاب، د وضع نه مراد تقسیم دی، تقسیم دی. او په لاسو کې ارچا تخپل نما اعمال ورکول دي. سورة الحاقہ آیت نمبر 19 تر دا آیت نمبر 25 پورې. واما من اوتی کتابه بیمینی، چاته بنامه اعمال په خلاص کې ورکړي شي، فیقول هاو مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاک حسابیا فهو فی عیشة راضیہ. واما من اوتی کتابه بشماله، چاته په ګس لاس کې ورکول کیږي، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا، مالم سپیده را نکړلا، هلک عني سلطانیا، ټول زور رانه لاړلو ختم شو، ټول زور لاړو ختم شو. د بچو زور نشتا، د مال زور نشتا، د عہدی زور نشتا، د بادشاہي زور نشتا، د خپلوالي زور نشتا. دلته په دې ټول ارسه کې زور شتا، دلته په دې ټول ارسه کې زور شتا. التبني هلك عني سلطانيه یا لیتها كانت القاضيه. کاش چې دا خبره مخکې ختمه شوې وي. سورة انشقاق، سورة انشقاق کې فرمایي آیت نمبر 7 کې، اما من اوتی کتابه بیمینه، چاته بخپل نامه اعمال ورکړي شي په خلاص کې، فهو فی عیشة راضیہ، نو دی به بیا په خوشحالۍ ژوند کې وي. نو دا ترنه مراد دی، د وضع نه مراد دا دی تقسیمول، په لاس کې ورکول. واوزع الکتاب، ورب او کتاب نه مراد نامه اعمال دی، مفرد وروړي دي، یو عمل نامه خو نه ده، ډېرې عمل نامې دي، وی دا جنس دی.
او جنس په قلیل او کثیر دواړو دلالت کوي نامه اعمالونه به ورکړي شي بل حالت فتر المجرمین نو تبوین مجرمان مشفقین یریږي با اشفاق یریدل اوس به مجرمان ویني یریږي با د سنا مما دا غسنا پیه چې په دې نامه اعمال کې سدي اینه به یریږي ولی پښتانه وی خپل چاړه ورته په اوبو کې ښکاری خپل چاړه ورته په اوبو کې ښکاری سورۃ اسراء کې تیر شو الله چې ورته نامه اعمال ورکی نو بیا به ورته وی اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا والدا نامه اعمال اغازه کې یوازې شه ځان سره نامه اعمال اولولا ځان سره حساب پخپل وکا بیا راشه ماته وای صدر سره وکړو لکه یو مجرم چې جرم په ثابت کې اوس پخپل وای صدر سره وکړو با خبر ورسې نو تب ورته بیا خامخاوي چې د وجلو یمنو د دې باندې خو نشته کنه خو التوجل نشته لا يموت فيها ولا يحيى نه بمریو نه بجندي کیږي ځکه مرګ به مړ شي نو چې مرګ مړ شي نو مرګ راځي نه نو بس هیڅ نشته په خبر ورسې نو بیا بسي ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا بیا بدر کې زنجیر پیری زنجیر بدر کې چینا زنجیر بدر کې پیری او یا غز زنجیر په یو انسان کې پیرل څه ته وایي په دې خله کې به ورته وردننه کی د ډکو د سماتی په ځای به اعتبار کی په دې مخ کې به وردننه کی په شابه ته نه بار کی په شابه وردننه کی په مخ به اعتبار کی پکې به او پیری زنجیر به پر کې او ګنډي دی به په زنجیر او ګنډي په خبرو سره نن خو دې حق پټ کړی دی د صد وجه په دې لاس کې یو ات کړي په لاس کې اعلان کې په لاس کې دا ات کړي د سړی په لاس کې خخ کاری د سړی په لاس چې د سړی په لاس کې خخ کاری سړی پیدا دی نن دې د یو ات کړي د لاس حق پرې خېری الته بدر کې زنجیر پیری با په مړې کې بدرته یو پټ اچي اغلالا سلاسلا و اغلالا سلاسل خو زنجیر دی او اغلال جمع د غل ده او غل نه پښتنو غل نه دی مراد خوې به داغه پشان په خبر ورسې د غل نه مراد دی پټه چې په مړې کې اچي خطیب شیربینی وی د سرمنی وی ویخته وی په ګرول بکای بدبودار وی د غلو بشان بوی بتیزی ځکه مرته وی چې ای بخو نه خو دای بشان وی بدبودار وی او سپګي بم پکی سپګي اب اورله په مړې کې واچي اوس په مړې کې پټه چاته اچي سپوتا سورۃ مومنون کې ورته وی اخسؤوا ولا تكلمون قریش ما سره خبرې مکو قریش ما سره خبرې مکو عربیان اغه منګه خو سپې چې کورې کو نو موږ ورته سوي کورشه عربیان چې سپې کورې کوي نو هغه ورته کورشه نه وي کورشه د پښتو لفظ دی هغه ورته اخسؤوا ولا تكلمون دا امر صيغه اخسا قريشه اخساء دواړه قريشه اخسؤوا ټول قريشه اخسؤوا ولا تكلمون سورۃ مومنون کې دا بل حالت فتر المجرمین ویني به مجرمان مشفقین یریږي به مما دا غسنا پیه چې په نامه اعمال کې دي ويقولون بل حالت نو بیا بدی وی یا لیتنا هی افسوس ما لهذا الكتاب دا نامه اعمال باندې څه چلو شو دی نامه اعمال باندې څه چلو شو
کم نامه اعمال دا چې د په لاس کې دی لا یغادر صغیرة ولا کبیره دنیا کې تنلوی پاتې شوی نه واړو سورۃ زلزال ورسره کېده آیت نمبر 7 او 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى که شر دی ذره برابري نو ام به ویني او که خیر دی ذره برابري نو ام به ویني او ذره څه شی دی وګوره پاس ذره اوسم دلته شته ښکاري اوسم شته نه ښکاري سار چې کله نور په دې کړکۍ کې او په دې دروازه کې دا سره برابر شي بیا ورله وګوره بیا ښکاري ادا سړي لکه خوردبین چې دی ورته ولګولو لکه دوربین چې دی ورته ولګولو دغه ته ذره وي ها ذره الوزي دغه ته ذره وي الله وی که دومره ذره برابر خدي کړي به ما سره التف نامه اعمال کې بدی او که دومره ذره برابر بد دی کړي برا سرستا په دغه نامه اعمال کې درته ویم دغه دی واله وګوره دغه دی سمیم درته نه دی پرېخي دی په تعجب کې وای تعجب کلمه ده ما لهذا الكتاب پدې کتاب سوشول پدې نامه اعمال سوشول لا یغادر صغیرة ولا کبیره نه لوی پریخي دي نه واړه پریخي دي لوی محبوس کړي دي واړه محبوس کړي دي ستا خیال بدای چې دا دونه زیاته خبره نه ده یو وګي دي مات مې کو نو څه چلو شو یو مالټه و می شو کول نو څه چلو شو یو بادرنګ یو خټکه یو میړو نو څه چلو شو یو ټاپی وا بس د دکاندار نه مې او خوړ نو څه چلو شو ها باز خلک بازار کې ګرځي د چانه لوچې او چې تکړه خو یو ونو دا یو د زرین لوی د کوړه ده لوی د دنه خو په زرګونو زری جوړیږي په زرګونو زری زکا زری ته ساينسدانان اټم وای زری ته ساينسدانان څه وای اټم زری ته منطقيان جزء لا يتجزا وای ذره هغه سیز دی چې دی نه تقسیمیږي ذره دومره وړو کې شي ذره چې دی بیا نور نه وړو کې کیږي نور نه تقسیمیږي نور نه دانوانه کیږي نو دا لوچو د خرماړې نه خدانه وانه جوړیږي خبرو الله سو ورته پلاستیک نسی وی دی کې راواچوا پیژنې کنه انټرنیشنل ډاکو وی دې کې لګراوا چا دا ټولر سوال دی دا دنیا نه د دنیا قسم په الله د دې ذره ذره به حساب کتاب کی ماپ کېدل نشتا ماپ کېدل د چا نشتا چې نبی علیہ السلام خپل لور فاطمه ته ویلی نه فاطمه ته نیازبینی بچی کنه پیغمبر ته د فاطمه نه زیات نیازبین څوک فاطمه ته ویلی دي الته بخپل حساب په خپل ورکه او دا اونوي چې زه د پیغمبر لورم زګه چې منل کیږي نه نو دا ویلو څه ضرورت دی منل کیږي نه دلته ابن کثیر ته دنیا سے روایتونه راوړي دي بادشاہ ابن کثیر یو روایت راوړی دی خطیب شربینی ته نقل کړی دی الله تعالی با سبندگان راولي او بدري نبی علیہ السلام به ورته مخې ته ودري د دې سړي خبره دې منلې وه د دې سړي دی به یا الله پتا مې ایمان راوړی په دې ایمان راوړی الله به درو خو نه وي نه جی رښتیا وایم قسم په الله سورۃ انعام کې تیر دي والله ما كنا مشرکین قسم په الله ک شرک میکړي توحید می راوړی دی ها پیغمبر ته وای فرشتو ته وای ورکه گواہی
فرشتي به وي د نامه اعمال دي د رجسټر دي دې کې خو ټول دروغ دي یو دروغ دی به وي یا الله د فرشتو ګوی نه منم ولی وې دې کې را پسې اصلي لیکلي ما نه دي کړي لیکلي دي ما کړي دي نه دي لیکلي نیکه می کړي پکې نشته ګناه مې نه ده کړي را پسې لیکلي ده ها ولی په دنیا کې داسې یو قانون وکنه چې کې بچا کړي نه ورپسې به لیکلي وو د پاکستان قانون وکنه چا بکړي نه ورپسې به لیکلي وو ٹھیک ده بیا په الله تبارک وتعالى نور گواهان پیش کی چې چا سره زیاتې کړي اب په پیش کی دی بو یا الله نه منم اسرا باندې وي بیا په الله تعالی اغزمک گواه کی چې په کوم ازمکه کړي اب په گواه کی و یا الله نه منم اسی وي دومره زدي منلو ته تیار لا نه دی بیا به الله ورله په دې خوله مهر ولګي بس نور خبرې مکو اليوم نختم على افواههم نن به ورته منګه مهر ولګو په خوله باندې وتکلمنا ايديهم اوس به خبرې کوي موږ سره د لاسونه وارجلهم خپي اوس به خپي خبرې کوي خپي به وي یا الله سلیمات برا باندې تلو غلا ته برا باندې تلو ډاکې ته برا باندې تلو جوارې ته برا باندې تلو لاس به وي دې ناروا ته ورچولم مالټې را باندې را شکولي وږي را باندې ماتول غلاګانې را باندې کولی سترګې به وي حرامو ته را باندې قتل غوږ به وي حرام را باندې اوریدل تر دې پورې چې سرمن بهم شروع شي سرمن په خبرو سي نو دی بدی خپل سرمنې ته وي لما شهدتم علينا هلاك او تباش تګ وی ولیکې زه دروغ ستا د پاره ویم چې ته بچي او ته په ما گواہی کې اب ورته وي انطقنا الله الذي انطق كل شيء نن میں اغرب جکم دینو اغرب گویا کړم چې ارسی ته هغه گویاي ور کړی یو روایت کی دی ابن کثیر نقل کړ بیا ورته الله را سکرین ولګي سکرین یو زمانہ دا سی و چې علماء سره د دې حدیث جواب نو چې چا به اعتراض وکړه کنه چې مړه دا سړی زر کال مخکې مړ دی او زر کال پس ورته د سکرین ولګي او سکرین کې ورته خي چې هغه را روان دی غلا کوي هغه را روان دی غلا کوي هغه را روان دی ډاکه کوي زنا کوي چې دغه فلم درلول کوي په خبرو ورسې دا چې دار ته لګي چې ته په سلیما کې فلم ته ناشته هغه غونډه سلیما پکې درلول کوي دا څوک دی دا به خبرو ورسې دا به درلول کوي اوس به ورته الله وي تور ته وګوره دا څوک دی سر بخکته کی یې رجی بس پیښې وی نه اوسه پورې چې نه منل دا نو علماء سره جواب نو اوس جواب وشو اوس 50 کاله مخکې چې څوک مړ دي اوس هم فلمونه شته ویډیوګانې جاری دي اوس هم په سلیماګانو کې فلمونه په پرده باندې خي ژوند دي په پرده کې په خبر ورسې نو چې انسان دا سکولی شي الله نشي ریکارډ کولی حدیث کی یو واری نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی و پی یده کتابان پلاس کې دوه رجسټری وی دا یو رجسټر یې په خلاص کې اوچت کړو وی دا رجسټر دی د آدم علیہ السلام نه راواخلا تر د اخیری انسان پورې د ټولو جنتیانو نمونه د پلارانو نمونه د قبیلو نمونه د علاقو نمونه پکې دي دی بلاس کې دا سوچت کو وی دا رجسټر دی د آدم علیہ السلام نه راواخلا تر د اخیری انسان
د ټولو جهنميانو نمونه پکې دي، د پلارانو نمونه پکې دي، د قبیلو نمونه پکې دي، د علاقو نمونه پکې دي. په علماو به خلکو اعتراض وکړو دا 100 نمونه نه دي، دا 100 نمونه نه دي، دا 1000 نمونه نه دي، دا 10,000 نه دي، دا لاک نه دي، دا 10 لکه نه دي، دا کروڑ نه دي، دا ارب نه دي. دا خو دا هغه دي چې دا غي نوم په دنیا کې لکه کروڑ او ارب او کرب او ابوي او د دینه مخکې بسوي د دې نوم په دنیا کې. نو دا په سونه غټ کتاب کې لیکل کیږي. نو دا کتاب خو سړی په لاسو کې نشي چتولی. نو څنګه داسې بس یو زمانه پورې علماو ورته څه شي جوړ را جوړ کونو به ته د الله قدرت نه مانی، ته د الله قدرت نه مانی. د کمپیوټر هارد ډیسک، د موبایل میموري کارت دومره غونډه څومره ده؟ وی 1000 GB ده، 1000 GB ده. راځي پکې سونه سو وی د دې ټولي دنیا دا ټولر څه پکې راځي؟ ما خبره زه دونه هون یو انسان چې دا کولی شي نبی علیہ السلام مسون رجسٹر راوړي، الله نشي کولی. په خبره ورسېږي دا. نو دا ذکر کوي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، نی پریخی دی واړه او نلوی الا احصاها مگر دې چې کوم دینو محفوظ کړي دي، احصا محفوظ کړي دي. ووجدوا بالحالت ووجدوا ما عملوا حاضرا، چې کم عملونه کړي دي په دغه رجسٹر کې به موجودي. دلته خو دې پټ کړي وکنه، دلته خو د خلکو نه پټ شوی وی کنه، خو الته به موجودي. پلار بدی ولاړی، مور بدی ولاړی، رور بدی ولاړی، بچی بدی ولاړی، نوسی بدی ولاړی، شاګرد بدی ولاړی. دلته د شاګرد خیال دا چې زما دا استاد خو ډیر لوی فرشته ده، خبرې ډېرې پاکي کوي، دا خو سمه فرشته ده. خو شاګرد بدی ولاړی او ستا په عملنامه کې به اکاملی چې تا ځان لکړیو، تا ځان لکړی اب پکې موجودی. نو د شرم مقام دی، د شرم مقام دی. ما خبر ورسې دا ولا یظلم ربک احدا، او ستا رب پچا ظلم ګورم نه کوي. احدن مخکې مې له سوسو پیری وی احدن باندې دو زبر راغلي دې ته نکره وي. لا یظلم باندې لا نافیه ده، لا نافیه ده، د مضارع صيغه لا نافیه ده. لا یظلم احدا، په اچا ظلم نه کوي، په اچا ظلم نه کوي، په اچا په کافر ظلم نه کوي، په يهودي ظلم نه کوي، په عیسائی ظلم نه کوي، په هندو ظلم نه کوي، په سیک ظلم نه کوي، په اچا باندې ظلم نه کوي، په اچا باندې ظلم څه شي دی؟ کتا څه ګناه کړی وي، ګناه دې نه وی کړی او تا پسې لیکلی، دا به ظلم وي. ستا په نامه اعمال کې به داسې ګناه نه چې تا به نه کړی او در پسې به لیکلی. دا بیله خبره ده. کتا دلته کې په دنیا کې ګناه نه وګڼلې او ګناه وا او ګناه وا او تا که یو نیک عمل کړی دی نو داسې بنی چې الته بنی لیکلی شوی، الته بنی لیکل، الته به لیکلی. ظلم نه کوي الله. دا حالات د قیامت ذکر کړل. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.